طالبانو انسانانو ګوره علما وایي چې د علما د علم طب وایي د چا چې مریض وي یو سړی په دوا باندې تداوي افضله ده که په غذا باندې علما د علم طب خبر کوي یو سړی مریض ده دی په دوا هم جوړېږي په غذا هم جوړېږي اول به په چا باندې جوړوي ولې ځکه علما وایي دا دوا داسې ده یو سړی طالبانو هره ورځ د خپل څادر ته لګېدلی هره ورځ یې مینځي اوس دا د ما څادر ده هره ورځ یې بس مینځم صابون مې ورته کړی دا طالبانو زر زړېږي او که په یوه میاشت کې یا درې میاشتو کې یو وارې مینځم طالبانو بیا زر زړېږي هره ورځ یې مینځي دا دوا داسې د طالبانو لکه صابون علما د علم طب څه وایي کوم سړی چې له غذا مریض وي له غذا سره هم جوړېږي له چا سره هم په چا به له غذا به یې کې ډېره دوا به نه ورکوي یو او بل دا د طالبانو د علما وایي دواوې دوه دواوې دي یو غذا د طالبانو یو له غشي نه پرهیز کول دي دوا مه استعمالوه له غشی چې ضرر درته کوي اوس طالبانو علما وایي یو سړی چې مریض شو له مفردې دوا سره چې جوړېده مرکبه دوا مه ورکوه نن د علماو نه دومره ګیلې دي موږ چې کله کتاب الطب په بخاري شریف کې شروع کړو طالبانو طب په دنیا کې دوه قسمه ده یو د مرکباتو ده یو د مفرداتو طب ده د رسول الله طب د مفرداتو طب ده افغانستان کې طالبانو د زړو ښځو زړو سپین ږیرو کم طب استعمالوي یو شی مفردات دا نن چې شربت ده پیچکاري ده ګولۍ دي دا د لس قسمه شل قسمه څوک ګډ دي سره او موږ تاسې کلي کې چې مریض شو څه به یې ورکوو مفردات یو شی راته ووایه د مفرداتو نه مولانا نه د څه شي دپاره وه خېټې دپاره نه مولانا د څه شي کفه وه د ناس دپاره وه نن طالبانو ګورې طالبانو طب وایي زه نه وایم مفرده یو سړی چې مریض شو چې جوړښت یې په چا راتله مرکباتو دوا مه ورکوه نن انګریزۍ دوا د اسلام د دوا مخ نیولې که یې نه ده نیولې یو ورځ مسلمان په دې ځان سره فکر کړی ده که نه چې ولې دې موږ ورځ تر بلې نه د مفرداتو طب د منځه لاړو له صحنې نه ووته که نه د تاسې په دې خپل وطنونو کې پلرونو او مورګانو مو وړاندې مه ځئ د پلرونو مورګانو مو طب د مفرداتو ډېر استعمالوو که د مرکباتو نن ولې طالبانو د مرکباتو طب د چا مخه ونیوله تاسې بیخي خبر هم نه یې نن شیخ صاحب هغه ته کښېني بخاري شریف ته وایي بس کتاب الطب ده هغه دي دغه دي په طب هېڅ معلومات نه لري دا یو هغه علم ده چې فرض ده یو کتاب هم په طب نه ده کتلی په دې خبر نه ده چې ورځ تر بلې نه طب د مفرداتو چې د رسول الله طب ده د زوال سره مخ ده دا که نه طالبانو لاړو که لا نړو امت مسلمه ویده ده که ویښ ده دا څوک چې ورته وایي بیا وایي ویده وهابیان چې راویښ کوي وهابیان بیا دوی ویده چې دا حنفیان الله دې دوی په حال رحم رب العالمین الله چې د رب العالمینو ده طالبان انسان څه د انسان دماغ څه دی د انسان دماغ د انسان د مازغه له شپاړس اوقیو نه نیولي دي چا په سر کې څو اوقیې مازغه دي انتها یې تر څو پورې ده 4 شپېته اوقیو پورې د بعضو مازغه ډېر 4 شپېته اوقیې دا یو پخوانی وزن د طالبانو که نه د اسلام مخکې دې موږ په مدرسو کې طالبانو د طب کتابونه هم درسېدل دا په مدرسو کې ول طالبانو تاسو سپین ږیرو علماو نه پوښتنه وکړئ نن نشته ولې پوښتنه نه کوئ چې موږ مدرسو کې د طب کتاب ولې نشته دا په امت مسلمه یو فرض علم ده علما خو دا بالکل علما فرض بولي ولې نن په امت مسلمه کې نشته مخکې به څومره ښه علما به حکیمان به علما وو تاسې د نن نسل کاله مخکې پوښتنه وکړئ چې غزني کې حکیم څوک به خامخا طالبانو د دین په اړه به ډېر معلومات درلودل مدرسه کې به د حکیمي زده کړې وله که په هلمند کې به که په قندهار کې به که په لوګر کې حکیمان دا خلک ول ولې نن هغه حکیمان نشته اوس تاسې دې ما د اصلي خبر واورئ طالبانو د انسان د دماغ څه دي مازغه دې کې خلایا وي خالیګا وي دغه خالیګا وي تاسې کله چې مازغه راواخلي طالبانو وړې وړې خلا وي دغه خلا د هر څه شي دپاره ځان ته خلا ده دا علمي واورئ طالبانو دا ډېره مهمه خبر ده طالبانو نن موبایل ده موبایل کې یو د عکسونو فولډر ده یو د ویډیوګانو ده یو د صوتیانو که نه د صوتیانو په ویډیو کې د صوتیانو په فولډر کې ویډیو شته جیږي پکې د عکس کې ویډیوز ورتلی شي اوس طالبانو تاسې خبرې ته وګورئ دا خلاياوې چې الله دلته پیدا کړي په دې کې یوه خلا طالبانو د مسموعاتو دپاره ده یوه د لیدونکو دپاره ده یوه طالبانو د ملموساتو دپاره ده یوه د مشموماتو دپاره ده هر څه شي دپاره ځان ته دلته طالبانو داسې خلاياوې دي چې هغه خلاياوې که یو سړی ویده وي هغه علومو ته فکر نه وي هغه خلا یې طالبانو منجمده پاتې ده لکه یو موټر د طالبانو جمپیني موټر د چې ډېر وخت ودرېږي څنګه کېږي جمپینونه خرابېږي د انسان خلاياوې زه به یو اسانه مثال درته یم طالبانو د کندهار انار د ارغنداب په فراه کې انار شته فراه طالبانو که نه په د ارغنداب انار غوندې دي د میدان مڼې د نرخ دا د بل ولایت داسې مڼې شته
طالبانو هغه مالټې چې جلبات کوي هغه مالټې به د افغانستان په بل ولایت کې شته د مځکې چې الله پیدا کړي ټولې مځکې طالبانو هغه مځکه چې هغه ونه چې یوه مځکه شنه کوي بله شنه کوي کې فرق لري نه به لري همداسې الله کنه بعضې مځکې یو بوټی کرشي کوي بعضې بل بعضې یوه ونه بل یو ونه بل یو ونه بل همداسې ده که نه په دې ځان پوه کوي رب العالمین د رب العالمین وپېژنه رب العالمین چې د انسان دماغ جوړ کړی په دماغ کې خلاياوې دي هر یوه خلا طالبانو د ځان ته شیانو دپاره اوس طالبانو کله کله د حساب دپاره دلته یوه خلا جوړه ده د چا دپاره جوړه حساب دپاره د حسابونه وعدات چې زده کوي هغه باندې طالبانو که هغه خلا چې د دې دپاره جوړه ده ټول شیان هلته ثبت کېږي که علم د ریاضي دپاره د هغې دپاره ځان ته ده که علم د موسیقي د هغې دپاره ځان ته خلایا ده انسان الله داسې جوړ کړی طالبانو داسې جوړ کړی ده ټولې خلاوې شته خو انسان الله دنیا ته راولیږي بس دی په دې کې ډېر خوشحالي ده یوه خلا یې راخلاصه کړي مۍ بزي وسلام عصام عبدالغفور عصام عبدالغفور په انسان کې څومره خلاياوې دي طالبانو بې شماره نه دا خو اوقیې دي مقدار ده دا خو د شپاړسو نه نیولې یعنې چا لږ مازغه وي چا تر څلور شپېتو اوقیو پورې وي دي سر اما خلاياوې طالبانو بې شماره خلاياوې څنګه دي بې شماره خلاياوې دغه بې شماره خلاياوې چې د انسانانو دي اوس مثلا موږ به وایي موږ په دیني مدارسو کې د ساینس خلاياوې هم شته خو هغه نه دي تقسیم بلکې د ټول اسلامي امت لپاره خلاياوې چې د ساینس او د ټکنالوژي لپاره جوړي دغه هم علوم دي هغه همغسې معطلې پاتې دي جمپینونه یې همغسې شانس انسان دا طالبان یو علمي خبر ده فمن عجائب صنع الله عز وجل ان جعل هذه الخلايا لوحا محفوظا في الدماغ لما يرد على النفس من السمع والبصر والشم والذوق والمس فهناك خلايا مختصة بقبول المحسوسات فمنها ما هو للسمع ومنها ما للبصر ومنها ما للشمس وهكذا للتفكير والتعقل لكتابات طالبانو دلته داسې خلایا شته چې هغه خلایا کې خالص د کتابت یو سړی په کتابت کې ډېر مهارت لري غیر ژوندی کړي اوس ته چې کله خط زده کوي اول کې نه زده کېږي هغه خلا کړه د دې خط ټول تعلق هلته په دماغو کې له چا سره ده د همغې خپل هغه سره اوس طالبانو په موبایل باندې ویډیو ګوره اوس ویډیو دي چې وکړه خپل جي ته ځي تلیفون عکس چې واخیست خپل جي ته ځي صوتي خپل جي ته ځي ته چې دلته لیکل شروع کړې دا په دماغو کې خپلې خلایا او فولډرې ته ځي صحیح ده تا چې ریاضي شروع کړه خپلې فولډرې ته ځي تا چې علم د کیمیا شروع کړه خپلې فولډرې ته ځي تا چې کله علم د بیولوژي شروع کړه خپل جي ته ځي تا علم چې د صرف شروع کړه خپلې خلا هر چې خپلې دي نو انسان په دماغو کې په سوونو بلکې په زرګونو خلاياوې دي دا په زرګونو خلایا الله چېشته پیدا کړي پوښتنه درته کوم څه شي لپاره پیدا کړي دا کې من څو دانې ډکې کړي څلور دانې مو ډکې کړي ولې دا نورې نه ډکې زه نه وایم طالبانو دا د علامه طنطاوي دلته بحث کوي او دا داسې بحث ده چې نننۍ ټولې دنیا کفري او اسلامي دنیا یې مني موږ ولې خلاياوې خپلې نه ډکوو که ته وایې موږ ټولې کولی نو طلب الکل فوت الکل راځي خو لږ لږ وکړه خو صحیح ده بیا دا تقسیم په دې جامعه کې وکړه بعضې خلک چاته کړه هغه اسلامي امت چې 4 میلیونه مسلمانان دي بعضو باندې یوه خلا ورډکه کړه د بعضو نورو دي د ټول ملت مشکلات به څنګه شي نو خو ته ټول یو طرف ته څه وکړې کړه هغه نورې په زرګونې خلاياوې به د علومو نه څوک ډکوي اوس طالبانو د افغانستان کې که ټول خلک طالبانو مولۍ کړي مولۍ او بادرنګ او د ګلپۍ کړي رښتیا وایي طالبانو ضرورت افغانستان د خلکو ختمیږي د افغانستان د خلکو چې دا ضرورت حل کېږي طالبانو څنګه دي لغمان کې د ګلپیان مولۍ په کندهار کې دي او په څه ورته وایي په تګاب کې دي انار کړي په شمال کې دي څوک کړي انګور وي او مثلا په کندوز او بغلان کې دي خټکي وي په هلمند کې دي هندواڼې وي غنم دي وي طالبانو دا ټول چې هر چېرته که اوس دا یو شی ټول په ټول افغانستان کې وکرل شي ولې د انسانانو ته نه طالبانو غنمو ته ضرورت دي دغه ملت څه وخت خود کفا کېږي څه وخت خود کفا کېږي چې د افغانستان جغرافیه داسې به نه کوي ټول به غنم هم نه کوي عمره به کوي چې د تا به څه نه وکړي رومیان به هم دومره ډېر نه کوي چې بیا من په یوه روپۍ شي فراه کې بل کال هندواڼې من په یوه روپۍ وکړو په څو دا نه ښه نو خو داسې حالت نو خو ګوره طالبانو دا نقصان څو که نه ولې لکه دومره ډېرې مه کړه دومره وکړه اوس ګوره یو کال پیاز ارزانه شي یو کال څوک شي خو چې ډېر شي نو دا توازن څه وخت برابرېږي چې تقسیم شي ښه چې په مځکه کې دا تقسیم مني ولې په دماغو کې دا تقسیم نه مضمونه ولې مغزو کې د بعضو انسانانو په مغزو کې صنعت وکړه ټکنالوژي ته یې وده ورکړه د بعضې انسانانو په دماغونو کې طب وکړه د بعضې انسانانو په دماغونو کې منطق هم وکړه ځه د سره وبه یې مني خو هغه به غاښ کي په جامعه کې نه به لا هولای ولا بلا هولای دا ومنله ځکه نه به څوک د دین پوښتنه تېر نه کوي نه څوک د دنیا دی به بس خپل خوشحاله وي چې دا هر څه مې زده دي ځکه نه د دین پوښتنه چا تېر وکړه نه د هغه چې جوړېږي ده نه چا پوښتنه ونه کړله چې زراعت په مخ دي ده نه چا پوښتنه ونه کړله نه د دین پوښتنه پاسې ځکه دین سره به دا تړاو نه لري نو چې طالبانو دلته مثلا دغه طالبان چې تاسې دلته ناست دي که دې کې 10 نفره زه کیمیات په مغزو کې ور وکړم
د کیمیا به فعال کم، د 15 د ډاکټري، د 15 د بیولوژي، 15 د فزیک، 15 د نحوي، 15 د صرف، 15 د فقه، 15 د عقایدو. رښتیا وایي طالبانو په ټول افغانستان کې د دماغ د مدرسې غوندې بله مدرسه پیدا شي. لکه موږ حکومت ته ورځو، هرې ادارې ته ورځو، طالبانو موږ به کار څوک لکه د موږ د نظام برابر د حاجتونه مو ټول پوره کړي دي او موږ څه کوو؟ د خلایاوې تناب چا نه ډکوي؟ خو د موبایل کې چې ته خلا ډکوې تناب عکسونه پکې که ویډیو نعتونه به هم پکې دغسې یو سړي سره ښه خطرناکه موبایل وي تنه یو څو دانې صوتیانې پکې وي نور هېڅ شی هم نه وي. نسته واچوه سړي سړی خو لږ ساعت تېر کړي ورباندې نو انسان هم طالبانو الله دلته داسې جوړ کړی. خلایاوې معتلې دي طالبانو که فعال دي؟ کان اوس تاسې ماته وایي فعالوو به یې که به یې نه کړو؟ څنګه یې فعالوو؟ فکر نه کوه. دلته دا جذبه ده سړی چې دې ته نه لاړ شي بیا هلته نورې بلاوې درته ناستې بېرته در باندې سړک بیا درته وي مباح ده